د انعام المبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 20مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 93 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی طاسین تلك آیات القرآن وكتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون طاسین دا د قرآن او د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي لارښوونه او زیری د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي او بل هغوی داسې خلک دي چې پر آخرت باندې پورا باور لري إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون حقیقت دا ده هغه کسان چې آخرت نه مني د هغو لپاره موږ د هغو کړه وړه ښایسته کړي دي له دې امله هغوی په لارو کې لالهانده ګرځي أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون دا هغه کسان دي چې د هغو لپاره بده سزا ده او په آخرت کې هم دوی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم او ای محمد ته بېشکه دا قرآن د یو حکیم او عالم ذات لخوا مومي إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون دوی ته د هغه وخت قصه واوروه کله چې موسی خپلو کوروالاو ته وویل چې ما ته یې اور غوندې په نظر راغلی دی زه به همدا اوس له هغه ځایه کوم خبر له ځانه سره راوړم یا به کومه سکروټه راخیستې راوړم تر څو چې تاسې تاوده شئ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين هلته چې ورسیدو نو آواز راغی چې مبارک دی هغه چې په دې اور کې دی او هغه چې د ده په چاپېریال کې دی پاک دی الله د ټولو نړیوالو پروردګار يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ای موسی دا زیم الله برلاسی او د حکمت خاوند او وغورځوه خپله همسا څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځېږي نو شا یې واړوله وتښتېد او شاته یې هم ونه کتل ای موسی مه ویرېږه زما په وړاندې پیغمبران نه ویرېږي مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدۍ څخه وروسته په نیکۍ سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخښونکی مهربان یم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين
او خپل لاس په خپل ګریوان کې نه باسه ځلانده به راوځي بې له څه عیبه دا دوه نښانې له 9 نښانو څخه دي د فرعون او د هغه د قوم لوري ته د تلو لپاره هغوی ډېر بدکاران دي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. خو کله چې زمونږه څرګنده روښانه نښانې د هغو مخې ته راغلې نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هغوی له سره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نښانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. له بلې خوا موږ داود او سلیمان ته علم ورکړ او هغوی وویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته یې پر خپلو زیاترو مؤمنو بندګانو باندې لوړتیا را په برخه کړه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. او سلیمان د داود وارث شو او هغه وویل ای خلکو موږ ته د مرغانو خبرې را زده کړای شوي دي او موږ ته هر ډول شیان راکړل شوي دي. بېشکه دا د الله ښکاره لورینه ده. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. د سلیمان لپاره د پیریانو او انسانانو او مرغانو لښکرې راغونډې کړای شوي وي او هغوی تر پوره انضباط لاندې ساتل کېدل. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یو ځل له هغو سره سفر کوو تر دې پورې چې کله چې دوی ټول د میږیانو ناو یعنی بیدیا ته ورسېدل نو یو میږي وویل ای میږیانو په خپلو غارونو کې ننوځئ نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او هغوی به خبر هم نه وي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان د هغه په خبره مسکای په خندا شو او وی ویل ای زما ربه ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا د هغې لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړې ده او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښه شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو صالحو بندګانو کې داخل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یو کرتبل سلیمان د مرغانو پلټنه وکړه وی ویل څه خبره ده چې زه فلانی هدهد نه وینم آیا هغه چیرته غایب شوی دی؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. زه به هغه ته سخته سزا ورکړم یا به یې ذبحه کړم که نه نو هغه به ارومرو ماته روښانه معقول دلیل وړاندې کوي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
لا څه زیات وخت نو تیر شوی چې هغه هدهد راغی وی ویل ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته زه د سبا په باب له باوري خبر سره درته راغلی إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ما هلته یوه ښځه ولیدله چې د هغه قوم حکمرانه ده هغې ته هر راز وسایل ورکړل شوي دي او د هغې ډېر لوی تخت دی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ما لیدل چې هغه د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي شیطان د هغو عملونو د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له لارې واړول له دې امله هغوی دغه سمه لاره نه مومي چې هغه خدای ته سجده وکړي چې د آسمانونو او ځمکې پټ شیان برسیره کوي او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې پټوي او ښکاره کوي د انعام المبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 20مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 93 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 26 آیت څخه اورئ د دې آیت په اورېدو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سلیمان وویل همدا اوس به مونږ ګورو چې تا رښتیا ویلي دي او که ته له دروغجنو څخه یې اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون زما دغه لیک یوسه او هغو خلکو ته یې وغورځوه بیا ورڅخه هاخوا بیل شه وګوره چې هغوی څه عکس العمل ښکاره کوي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ملکې وویل ای درباریانو ما ته یو ډیر مهم لیک غورځول شوی دی صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی